په ننګرهار ولایت کې د جنایي جرمونو کچه 95% راټیټه شوې ده. د ننګرهار اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په ننګرهار ولایت کې د غلاو او د نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې او حتی خلک کولی شي د شپې تر ناوخته خپل کاروبار مخکې یوسي. مخکې به دا شیان ډېر خلک به ډېر په عذاب و دې شیانو سره. اوس داسې سهار موږ خپل ټیم باندې راځو خپل دوکان ته او بازار ته که نه او دې نه 11 پورې دوکان زموږ کلاوي د شپې نو دا شیان فعلا اوس نشته دی. مخکې به دا شیان ډېر غلاوې به کېدې بل څه به کېدې ټلیفونونه به وړل کېدل او خلکو ته به ډېر زیان رسېدل که نه. اوس دا نشته دی. انشاءالله هر څه به امن کې دي. امنیتي وضعیت هم ښه دی. پخوا به دغسې ټیم کې 11 شپې امنیتي وضعیت ډېر خراب و. اوس الحمدلله ډېر ښه دی چې بیخي شپه ورځ ګرځېدی شي هېڅ مشکل نشته دی. د ننګرهار د امنیت امیر مل پاسوال مولوي محمد طاهر مبارز وایي په ننګرهار ولایت کې د جنایي جرمونو کچه 95% راټیټه شوې. هغه زیاتوي کوم کسان چې جنایي جرمونه کوي د امنیتي ځواکونو له لوري نیول کېږي او د قانون منګولو ته سپارل کېږي. وضعیت د جنایي پیښو په رابطه باندې د پخوا په پرتله باندې لله الحمد 95% راټیټ شوې ده ګرافي. نو تر دې حاله پورې د ننګرهار وضعیت اطمیناني ده او 5% جنایي پیښې یوازې دلته نه په ټولو ولایتو کې په ټولو هیوادو کې پرمختللو هیوادو کې هم کېږي. خو مهمه دا ده چې کله جرم وشي هغه د جرم مجرمین الحمدلله نیول کېږي عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیمیږي. او د ولسونو غوښتنه هم دا ده چې د اسلامي نظام د حکیم نظام همدا مسؤلیت ده چې د سر د خلکو د سر د مال د ابرو د عزت خوندیتوب همدا د حکیم نظام مسؤلیت ده. لله الحمد اسلامي امارت په پوره معنا باندې همدا مسؤلیت ادا کړی. د امنیت امیر زیاتوي د جنایي جرمونو د مخنیوي په برخه کې د خلکو همکاري زیاته ده او همدا عامل دی چې په ننګرهار ولایت کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده. اکثرو موضوعاتو کې چې کله جنایي پیښې کېږي په دې کې تقریبا زیات د ولسونو برخه ده ځکه مجاهدین پولیس که ولس همکاره نشي مجاهدین پولیس او امنیتي ځواکونه چې هر څومره زیات شي د مجرمانو مخه نه نیولی کېږي. خو دلته چې موږ په دې توانې دی مجرمان مو نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانو ته مو تسلیم کړي دي د ولسونو په همکاري باندې د هغو په همغږي باندې هغو له اسلامي امارت سره په ملاتړ باندې نو د هرې مربوطه حوزې ټول مسؤلین له خپلو ولسونو سره په ټولو شیانو باندې شریک دي او خپل ولسونه په هر نوع همکاري ورسره کوي. د جنایي جرمو د کموالي عمده علت د ولسونو له خپل حکیم نظام سره پوره همغږي ده. ننګرهار له کابل څخه وروسته ستر ګڼ مېشته ښار دی چې شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري.